زابل د کابل کندهار پر لویه لاره پروت ولایت دی چې ډیر وخت د ترافیکي پیښو قربانیان د دې ولایت مرکزی روغتون ته راوړل کیږي نو ځکه ډیرو امکانات او درملو ته اړتیا لري. نن د متحده عربي اماراتو د خیریه بنسټ له لوري د دې ولایت د ولایتي روغتون سره د 1,14,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د درملو مرسته وسوه چې تر ډیره بریده به ورسره د درملو د نشتون ستونزه حل شي. د زابل ولایت د عامه روغتیا رئیس وایي چې یا درمل د ولایتي روغتون د 8 میاشتو لپاره بسنه کوي. ټول هغه دواوې دي چې اکثریت یې 90% د بستر ناروغانو لپاره چې هغه غریب احوج خلک دي د لیراسي شفخانه کې د بازار د اخستلو توان نه لري هغه دواوې چې بازار کې پیدا کیږي نه ټول هغه دواوې دي. نو د سره زموږ ان شاء الله چې موږ کم تخمینی حساب کړی د زموږ د 8 میاشتو لپاره دا دوا بسنه کوي ډیر زیات تعداد باندې دواوې. په ورته مهال د متحده عربي اماراتو د خیریه بنسټ مسؤل وویل موږ په پلان کې لرو چې د دې درملو برسیره په زابل کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې کمیدو لپاره هم کار وکړو او هڅه مو دا ده چې د غریبو هیوادوالو لاسنیوی وشي. زابل ولایت روغتون سره د عامه روغتیا ریاست سره 2 کیلو قلم دواګانې دي چې مجموع او ټول لګښت $1,14,000 تقریبا کیږي او دا مرسته شوې د مشټوله ارڅ دوا او تر دې حده پورې چې فني هیئت د عامه روغتیا زابل ولایت ټول هیئت تثبیت کړې ده. په حال داسې په لاس کې بل موضوع چې دغه د مور او د ماشوم د ولادت یا د زیږنتون دپاره ګورو که داسې یا مستقل ځای ورته جوړ شي یا که د دوی سره امکانات وه یا ځای درلودی ظرفیت دغه وو د مشینري وو یا د ټکنالوژي په باره کې بیا انشاءالله موږ مرسته ورسره کوو او د اوبو په هکله باندې هم الحمدلله پروګرام په دغه کې دی چې ځکه چې د وچکالي موضوع دې علاقو کې ډېره د خلک ډېر متاثره دي. د زابل والي د یاد خیریه بنسټ له مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ وویل زابل ډیر خدمت ته اړتیا لري او موږ باید ټول په ګډه سره د دې هیواد آبادولو ته مټې رابډ وهو او د دې ځورېدلي ولس خدمت وکړو. ډېر ستړي خلک دي ډېر مظلوم ولایت دی کوشش وکړي د زراعت ولایت جلا کوشش وکړي فواید جامع ولایت جلا کوشش وکړي هر یو دې زغلي او ان شاء الله زما خدای ته امید دی دغه میدان تاسو شاهد لري بیا پر دا میدان مشتي سره ولاړ بیا پر بل میدان سره ولاړ بل د وبو پر میدان سره ولاړ د برمو پر میدان به سره ولاړ الله پاک د زابل ولایت او د زابل عوام خپل قدرت سره راپورته کړي خو یو شی دی زده کړي دا ټول رئیسان داسې ناسست کوشش غواړي لږ حرکت غواړي لږ حرکت که حرکت نه وي هېڅ هم نه کېږي هېڅ هم نشي کېدلی. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د صحت خدمات د زابل تر لرې ولسوالیو او سیمو رسېدلي